محترم مسترانو د ربیع الاول مبارک میاشت را رسیدلې ده چې ډېره زیاته د برکت او فضیلت والا میاشت ده. د دې میاشتې د برکت او فضیلت دپاره که نور هیڅ هم نه یې صرف دا یوه خبره کفایت کوي چې الله تعالی د دې میاشتې انتخاب د سردار دو جهان احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پیدائش دپاره کړی دی چې په دې میاشته کې الله تعالی د دواړو جهانو سردار دی دنیا ته راستولی دی. نو د دې په خاطرم دا میاشت ډېره لویه د فضیلت او د برکت میاشت ده. غالباً د حضرت عیسی علیه السلام د اسمان څخه پورته کېدو څخه 1500 کاله وروسته او چې مکه مکرمه کې کومه د اصحاب فیل واقعه راغله د هغې څخه 55 ورځې وروسته د حجاز مقدس پر خاوره باندې د مکې مکرمې پر مځکه باندې د ابو طالب په مکان کې د دوشنبه په ورځ باندې د سهار په وخت کې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی. یو د پیغمبر علیه السلام وفات دی او یو د پیغمبر علیه السلام ولادت او پیدائش مبارک دی. د وفات متعلق د اصحاب سیر ټولو پر دې باندې اتفاق دی چې پیغمبر علیه السلام وفات دا د ربیع الاول د میاشتې په 12 باندې راغلی دی. لیکن د ولادت متعلق مشهور قول خدا دی چې د پیغمبر علیه السلام ولادت هم د دې میاشتې په 12 باندې راغلی دی. لیکن جمهور محدثین او جمهور مورخین او دی کې غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت علامہ قطب الدین قسطلانی رحمه الله دا غي ترجیح دی طرف ته ده چې د پیغمبر علیه السلام ولادت د دې میاشتې په 8 باندې راغلی دی. نو هغوی وایي چې د پیغمبر علیه السلام وفات خو د میاشتې په 12 باندې ثابت دی، لیکن ولادت چونکې په دوشنبه باندې راغلی دی او دوشنبه غالباً د دې میاشتې پر 8 باندې په هغې سن کې برابره کړې هغوی ده، ځکه هغوی دې طرف ته ډېره ترجیح ورکړې ده چې د پیغمبر علیه السلام ولادت دا د ربیع الاول د میاشتې په 8 تاریخ باندې راغلی دی. بهرحال یا د پیغمبر علیه السلام ولادت په 8 باندې یا د پیغمبر علیه السلام ولادت په 12 باندې، خو د دې ټولو صدا خبره ښکاره ده چې د پیغمبر علیه السلام تشریف آوری د دنیا کا دا د ربیع الاول په میاشته کې راغلی ده. نو ځکه دا میاشته د فضیلت والا میاشت ده چې الله تعالی د دې انتخاب د پیغمبر علیه السلام د تشریف آوری دپاره کړی دی. چې کله د الله تعالی اراده دا وه چې د قریشو په خاندان کې د حجاز مقدس پر مځکه باندې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وجود ورکوي، نو د پیغمبر علیه السلام په درو قریبانو په نزدیک قریبانو درو کسانو باندې الله تعالی یو څه ازمایښونه راوستل، یو څه تکالیف و امتحانات رالو چې د هغوی بهترین تربیت وسی او هغوی د پیغمبر علیه السلام د قرابت او په دوی کې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش مستحقین جوړ سي. په هغوی کې اول عبدالمطلب چې هغوی ته د پیغمبر علیه السلام د جد امجد د قرابت شرف حاصل دی، چې هغوی د پیغمبر علیه السلام په نیکهګانو کې دی. عبدالمطلب ته په خپل عصر کې الله تعالی ډېره ښایسته ځواني ورکړې وه او د عبدالمطلب ډېر بهترین او ښایسته قد و قامت.
چې کله عبدالمطلب د خپلې مور څخه پیدا سو نو دی وکې د هغې د سر په ویښتانو کې یو څو ویښتان سپین ځلېدل. د هغې په خاطر باندې د ده نوم شیبه مقرر سو. شیبه سپینوالي ته ویل کېږي. د هغې پلار هاشم، د هغې مور سلما. لیکن د عبدالمطلب د پیدایش څخه 3 میاشتې وروسته هاشم وفات سو. د عبدالمطلب مور چې سلما و څه زمانه مکه مکرمه کې د هغې استوګنه راله، لیکن د هغې اصلي وطن اصلي قریبان هغې د مدینې بنو نجار قبیله وه. نو هغې د دې خلکو څخه دا اجازت واخیستی چې وایي دې کور کې زما خاوند نسته، نو زه نوره زندګي د خپلې مور و پلاره سره په خپله مځکه او په خپل وطن کې تېروم. نو هغې د مکې مکرمې څخه د خپل بچي عبدالمطلب سره مدینې منورې ته راله او په مدینه منوره کې زندګي تېره کړه. یو ورځ یو حارثي سړی دی، د بنو حارث قبیلې د مکې مکرمې استوګن دی، د تجارت په غرض باندې رالی مدینې منورې ته. او که ګوري مدینې منورې کې چند نوجوانانو یو څه میله جوړه کړې ده، او هغه میله د تیراندازۍ او د غشو د ویشتلو په شکل باندې ده. هغه سړی یو ساعت کې دې غشو ویشتلو میلې ته ودرېدی. که ګوري دې کې یو نوجوان دی چې هغې ته الله تعالی ډېر حسن او ډېر جمال او ډېر ښایسته قد و قامت ورکړی دی. هغې چې د دې ځوانانو په مابین کې د خپل غشې وارې وکړي، نو د هغې غشې همیشه پر نوشان باندې سیده لګېږي. او هغې چې کله په نوشان په غشې باندې وولي، نو د ځانه سره یو څه رجز او اشعار وایي. وایي زه خو د مکې مکرمې استوګن یم او زه د قریشو د خاندان فرزند یم، نو زما غشې به همیشه به طور فخر دا وایي چې زما غشې به همیشه پر نوشان باندې لګېږي. چې کله هغه حارثي سړي د دې سړي رنګ ته وکتل او د ده قد و قامت ته یې وکتل او د ده ښایسته تیراندازي ته یې وکتل او د ده ښایسته صوت او رجز ته یې وکتل، نو د هغې په زړه کې د ده سره محبت او مینه ډېره زیاته سوه. چې کله زیاته سوه نو هغې د ده متعلق ځان ته معلومات وکړو چې دا نوجوان څوک دی، دا د چا بچی دی، دا د کومې قبیلې دی. او دې وخت کې د هغه نوجوان نوم شیبه چې بیا وروسته په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو هغې ورته وایي چې د دې نوجوان نوم شیبه دی او دا د هاشم په اولاد کې دی، او چونکې پلار یې وفات شو نو د مکې مکرمې استوګن دی، لیکن د مور سره راغلی دی، مدینه منوره کې زندګي تېروي او په مدینه منوره کې اوسېږي او الله تعالی په تیراندازي کې ډېر کمال ورکړی دی. نو ځکه دی په خپلو تیراندازیو باندې دا فخر کوي او دا وایي چې زه د قریشو د آله څخه یم. هغې چې کله د ده معلومات نور وکړی نو د ده ټول خاندان یې وپېژاندی، د ده ټوله قبیله یې وپېژندله او د ده پلار یې وپېژندی او د ده ټول قریبان یې وپېژندل، ځکه هغه سړی پخپله هم د مکې مکرمې. چې کله د مدینې منورې څخه واپس مکې مکرمې ته هغه حارثي سړی رالی، نو هغې دستي د هاشم ورور چې مطلب نومېدی او مطلب غالبا د شیبه اکا و او د شیبه د خپل پلار هم هاشم و، نو هغې دستي مطلب راطلب کړی. بیا ورته وایي چې ای سړی په ټولو قریشو کې تا ته د مېمان نوازۍ صفت حاصل دی، په ټولو قریشو کې تا ته الله تعالی ډېر بهترین علم او استعداد درکړی دی او ستا په کور کې د بچانو ډېر بهترین تربیت کیږي او ستا خاندان ډېر تربیت یافته خاندان دی. لیکن ای سړی په دې باندې نه خبر چې د هاشم چې کوم بچی ستا وراره دی شیبه، هغې په مدینه منوره کې په کوم شکل زندګي تېروي. هسې نه چې هلته د هغې تربیت خراب سي، هلته نه د هغې عادت خراب سي او هلته د هغې زندګي ډېره په مشقتو کې ده، نو په دې خاطر ورڅخه خپل وراره راوله او د ځان نه سره یې راوله او په خپل خاندان کې د هغې بهترین تربیت وکړه او ستا دپاره به یو ډېر بهترین معاون جوړ سي. چې کله هغه حارثي سړي عبدالمطلب پر دې باندې ډېر رب برانګېخته کړی
او پر دې باندې ډېر را باعث کړي. نو مطلب دستي په رب د کعبې قسم وخوړی چې د هغې څه مخکې به بل کار نه کوم چې د رسول پورې مې د هاشم بچی د مدینې څخه خپل خاندان ته نه یې راوستلی. د هغه مطلب د خپلو بچانو سره د خپلو دوستانو سره د سفر عزم و قصد وکړی رالی مدینې منورې ته او بنو نجار قبیلې ته رالی او چې د شیبه کم د ماما کور و د قریبانو کور و او د هغې په کور کې شپه تېره کړه او د سهار په وخت کې هغې ته خپله مطالبه پیش کړه چې زه خو د دې دپاره راغلی یم چې دا زما د قبیلې بچی دی او د دې د ماشوموالي تربیت پای ته رسېدلی دی. نو اوس پکار دا دی چې دا زموږ په قبیله کې نوره زندګي تېره کړي. د بنو نجار قبیلې ته چې کله دا مطالبه پیش شوله نو د مطلب مور چې په نامه باندې سلما وه هغې د خپل بچي فراق و جدایي ته هېڅکله تیاره نه. نو آخر بنو نجار قبیلې هغې ته اطمینان او تسلي ورکړه چې دا د بلې قبیلې بچی دی چې در کوم حق وخته پورې ستا حق و در هغې وخته پورې تا سره زندګي تېره کړه لیکن د دې څه وروسته نوره زندګي ته حق نه لرې چې ستا سره یې تېره کړي. د دې ډېر د اشرافو خاندان دی، د دې ډېر تربیت یافته خاندان دی او د دې ډېر د عزتو ډک خاندان دی. دا بچی خپل خاندان ته واستو چې په خپل خاندان کې د خپلو سرپرستانو سره لاندې په ډېر بهترین تربیت کې وفادار شي. چې کله بنو نجار قبیلې مور ته دا خبر وکړه نو مور چارو ناچار اخر دې ته تیاره شوله چې خپل بچی به د ځانه څه جلا کوي او خپل بچی به راستي مدینې منورې کې به هغې ته تربیت ورکوي. نو د ډېرو دعاو د ډېرو ژړاو او د ډېرې تبادلې نه خواسته چې زړه یې وسره نه غوښتی خپل بچی را رخصت کړي او مطلب د شا سپور کړي او شیبه شا ته سپور دی، مطلب مخ ته سپور دی، پر اوښ باندې را روان دي. د څو ورځو مزله څه وروسته مکې مکرمې ته راغلل. چونکې دا شیبه زندګي مکه مکرمه کې نه وه تېره سوې نو د مکې مکرمې ټولو خلکو ته ناولده چې کله مطلب په مکه باندې راښوتی او د شای غلام ناست دی او هغې ته الله ډېر حسن او جمال ورکړی دی نو ټوله اهل مکه هغې دې ته حیران دي چې مطلب نن څنګه غلام رانیولی دی. ځکه هذا عبد المطلب، دا د مطلب غلام دی. د دغه ورځ صدیق عبدالمطلب باندې مشهور شو چې د ده نوم د اکا نوم مطلب ولو او دی مکې مکرمې ته راکښېوځي نو د اکا د شا سپور دی او خپله قبیله کې چونکې ناشنا و نورد دی خلک یې نه پېژني نو خلکو دته د غلامۍ نسبت وکړی باره به یې د ده متعلق دا مشورې کولې چې مطلب عجیبه غلام راوستلی دی او د ده غلام ته چونکې عربي کې عبد وایي نو دی به عبدالمطلب علی د مطلب غلام ورنه د ده د پلار نوم هغه هم د ده خپل نوم هم مطلب نه دی، د ده د پلار نوم هم مطلب نه دی، د ده خپل نوم شیبه دی، د پلار نوم یې هاشم دی چونکې په دې نسبت باندې دی د اکا په نامه باندې مسما دی نو په عبدالمطلب باندې دی مسما دی. چې کله دی مکې ته راغلی نو د ده په عصر کې مخکې پر مکه مکرمه باندې د اسماعیل علیه السلام چې کومه قبیله کې واده کړی دی د جرهم قبیله ده نو هغې ډېره زمانه پر مکه مکرمه باندې اقتدار او حکومت کړی دی او د مکې مکرمې تصرفات او واګې ټولې د هغې په لاس دي. لیکن د هغې څه په مکه مکرمه کې ډېر ناجایز روان دی. هغې چې کوم د اطرافو څخه خلک مکې مکرمې ته راځي نو د هغې مخنیوی کوي، د هغې سغلاوې کوي، پر هغې باندې ډاکې اچوي او د خلکو سره په ډېره ناجایزه طریقه سره ګزاره کوي او چې پر کوم ځای باندې ګزاره ناجایزه سي او د اهل د علاقې په ګناه باندې اخته سي نو بیا پر هغه علاقه باندې د الله تعالی عذاب راسي. د هغه علاقې سره الله تعالی برکتونه پورته کوي. د مکې مکرمې اولنی برکت د زمزم اوبه وې د هغې د ناجایزو په خاطر الله تعالی د زمزم څاه وچ کړی. د هغې قبیلې یو سردار و چې ډېر نیک سیرته انسان و رمزاز ابن عمر هغې به د خپلې قبیلې ته ډېر نصیحت کاوی لیکن چونکې قبیله د هغې په نصیحتو باندې نه راباندېدله نو هغې چې د مکې څه نظر و نیاز و که د اسلحو په شان و که د زرو په شکل و که د تورو په شکل و هغه د زمزم په څاه کې واچول او د زمزم پر څاه په خوله باندې غټ کاڼی کښې شوی د هغې څه وروسته یې پر هغه باندې خاوره راوړوله
د دې څه وروسته بنو خزاعه قبیله راغله او هغوی چې کله د جرهم قبیلې ناجایز ګزاره لیدله نو بنو خزاعه قبیلې د قصی په مشرتوب کې پر هغوی باندې غلبه حاصله کړه او هغوی یې د علاقې سلسله واخیسته او دې وخت کې عبدالمطلب مکه مکرمه کې استوګنه شروع کړه چونکې په ډېر فریاد او په ډېر افسوس باندې د مور څخه جدایي وه هغې د مور د دعا اثر او د مسافرۍ او د جدایۍ څخه تکالیف نو الله تعالی د مطلب بهترین تربیت کاوه د عبدالمطلب ځکه دې کې مابعد کې دی الله تعالی د مکې مکرمې متولي جوړوي ځکه په مابعد کې الله تعالی د ده په نسل کې نبي آخر الزمان راپورته کړ ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم نور د نبوت و د حضرت آدم علیه السلام سره ونیسئ تر دې وخته پورې چې کومه سلسله راغلې وله د هر پلار د هر نیکه په تندي کې د پیغمبر د نبوت نور معلومېدی ځکه حضرت آدم علیه السلام اول بچی حضرت شیس علیه السلام ته وصیت کوي چې بچی زما د طرفه یو د نبوت نور در روان دی د دې نور به ډېر سنبالېدل کوي او د دې نور سره به ډېر په احتیاط گزاره کوي نو دې وخت کې هغه نور د عبدالمطلب په تندي کې ځلیږي چې کله عبدالمطلب سره زندگی تیره کله حضرت علی رضی الله عنه یو روایت را نقل کوي چې عبدالمطلب به موږ ته ویل چې زه یو ورځ د حتیم په طرف کې ویده یم یو انسان په خوب کې راته راغلی او راته وایي چې ته په دې باندې مأمور یې چې ته تابه خلاص ما ورته وایي چې سړی تابه څه دی نو هغه سړي د دې درک را نه کوي چې تابه څه دی بس خوب تیر شو دویم ځل بیا یو غړی بعد یا یو شپه بعد بیا هغه سړی هغه انسان په خوب کې راته حاضر شو شکل د انسان نو ما ته وایي چې بره خلاص ما ورته وایي چې بره څه دی نو هغوی بیا دریم ځل بیا په خوب کې هغه شکل راته حاضر شو نو ما ته وایي چې ته په دې باندې مأمور یې چې ته به مظنونه خلاصوې ما ورته وایي چې مظنونه څه دی نو هغوی راته وایي هغوی بیا په خوب کې را څه ورک شو څه معلومات رانه کوي نو عبدالمطلب د دې خوب په اورېدو باندې ډېر متفکر صدرم ځل چې کله هغه خوب کې هغه سړی ورته راغلی نو هغه ورته وایي ته په دې باندې مکلف یې چې زمزم خلاص کړه دی ورته وایي چې زمزم څه دي هغه وایي زمزم ډېر خیر کثیر دی او ډېرې بهترینې اوبه دي او د دې ټولې علاقې برکت دی هغې کې دونه برکت دی چې هر څومره حاجان راځي او د بیت الله څومره زایرین راځي الله تعالی به په هغې باندې ټوله ووایي نو دی ورته وایي چې د هغې محل وقوع به کوم ځای زه پر کوم ځای باندې خلاص کوم هغه ورته وایي چې پر کوم ځای باندې وینې پرتې وي چې پر کوم ځای انبار پروت وي او ستا مخ ته به یو مرغه راځي هغه به په مشوکه دمځکه وایي نو دې څه دا معلومه ده چې دغه ځای د زمزم دی پر دې ځای باندې کودایي وکړه او د دې څه وروسته زمزم خلاص کړه چې کله عبدالمطلب دې وخت یو بچی لري د هغې نوم حارث دی نو عبدالمطلب خپل بچي ته وی حارث ته وی چې خپل کلنګ راواخه بیلچه راواخه او کوم ځای چې دې ته نښاني ورکول شوی دی دې طرف ته د قریشو یو بت پروت دی دې طرف ته د قریشو یو بت پروت دی او د دې په مابین کې دا د نظر و نیاز علاقه ده چې پر دې باندې خلک د بتانو په نظر کې حیوانان حلالوي او پر هغې باندې انبارونه پراته دي پر هغې باندې وینه پراته دي چې دې ځای ته رارسېږي نو هغه حیوان هغه مرغه راغلی پر دې ځای دا وینه په مشوکه باندې وي نو د عبدالمطلب سل په سله کې دا یقین سو چې ما ته چې کوم خوب کې نشاندهي سوې ده هغه نشاندهي د دې محل ده چې کله عبدالمطلب پر هغه ځای باندې کودایي روانه وي نو د قریشو ډلې دستي راغلې عبدالمطلب یې دغه خدای سره باندې لیکن عبدالمطلب چې نور څه نه درلودل نو آخر حارث بچی د دوی مخ ته ودراوی چې ما ته به څوک راپرېږدي نه نو زه به پخپله د دې کار کفالت کوم او دا کار به پخپله پای ته رسوم نو عبدالمطلب پخپله هغه مځکه وکیندله د هغه مځکې څه وروسته کاڼی راغلی هغه کاڼی راپورته کوي او په ډېر جوش سره د زمزم اوبو ورباندې راغلی چې ټوله علاقه ورباندې سیراب شو لیکن عبدالمطلب چې کله په دې ځای باندې کودایي کوله نو هغې د خپلې
یوازیوالې په وجه باندې د خپلې بې کسۍ په خاطر باندې ډېر غټ شکایت کوي چې هغه به څنګه فلارې چې د هغې سره بچي نه وي د هغې به زندګي څومره ترخه وي هغه به څنګه د کور مشر چې د هغې سره معاونین نه وي د هغې زندګي به په کوم شکل باندې سخته وي آخر د ځانه سره دا وایي چې زما د په رب د کعبې قسم وي که الله تعالی ما ته 10 بچان راکړي زه به یو ضرور د الله تعالی پر نامه صدقه کوم د دې څه وروسته هغه څاه هغې باندې ټول اهل مکه باندې سیراب وسوله او عبدالمطلب ګزاره فساد د مکې مکرمې پر سر زمین کوي او مطلب د ټولو عبدالمطلب د ټولو قریشو په اتفاق باندې د مکې متولي او د مکې مشر او د ټولو قریشو په اتفاق باندې د زمزم ټولې اوبه د په اختیار نو الله تعالی یو ځل ازمایش ور باندې راوستی چې د مور سه په ډېر افسوس او په ډېر جزع او فزع او په ډېر غم کې را جدا کړي لیکن الله تعالی د هغې بجای ډېر د خیر په نظر باندې ورته وکتل چې کله په هغه غم او تکلیفو باندې د مطلب استعداد لږ پوخ سلو ځکه الله تعالی د دې وروسته د مکې ولایت او تولا او د زمزم تولا او تصرف دا ټول مطلب تکشیش شو نو دنیا کې د الله تعالی نظام داسې دی چې کم چا باندې غم راځي نو فاغی سره الله تعالی د انسان استعداد فخی او د استعداد فخیدو سره ورسته بیا الله تعالی هغه انسان ته د لوړو درجو اراده کوي نن زموږ په دماغ کې دا خبره نه راځي چې کله پر یو چا باندې لږ غم او حادثه راسي د په دماغ کې دستي دا خبره ده چې دا زما سره د الله تعالی د طرفه د دوری او د لریوالي سبب دی حالانکه دا د الله تعالی د لریوالي سبب نه دی بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی اذا احب الله عبدا صب عليه البلاء چې کله الله تعالی د یو بنده سره محبت شروع کی الله تعالی پر هغه باندې مصیبتونه راستي چې یو مصیبت ختم شوی نه دی دویم را ورسېدی چې دویم ختم شوی نه دی دریم را ورسېدی ځکه الله تعالی دې کورنۍ ته الله تعالی دې خاندان ته الله تعالی دې انسان ته د لوړو درجو اراده کړي لیکن په خپل عمل اختیاري باندې هغه درجې ته ځان نشي رسولی عبادات کم دي نیک عمل کم دي الله تعالی استقراري مجاهده ور باندې کړی چې کله الله تعالی غم ور باندې کړی دي بیماری ور باندې کړی دي ناجوړي ور باندې کړی دي او د تفرغي باندې د صبر توفیق کول ورکی الله تعالی هغه درجو ته ول ورکی ورسي چې بیا نه د سترګو هغه درجې لیدلې نه د غوږو اورېدلې ولا خطر على قلب امرئ نه د چا په دل تصور دماغ کې راغلی دنیا کې د الله تعالی رضا د الله تعالی ناراضگی دا د انسان پر کثرت د مال او پر قلت د مال باندې نه ده چې د پلانکی سره مال ډیر دی ګټه ډیر ده تجارت ډیر دی نو ځکه د الله ته محبوب دی او د پلانکی سره مال لږ دی او تاوان ډیر دی او ګټه ډیر لږ ده نو دا د الله تعالی سره لري انسان نه قلت او کثرت د مال د الله تعالی په قرب او نزدېکت کې څه دخل نه لري د الله تعالی قرب د الله تعالی پر شریعت انسان ته دی چې کم خاندان کم انسان کم کورنۍ کم کله کم شار د الله تعالی پر دین او پر شریعت باندې ژوندۍ تیری بیا پاږي که مسکنه دي کمالداري زموږ د یقین دی چې دا د الله تعالی محبوب انسانان او چې کم شار کم کور کم کله کم بنده د الله تعالی پر احکام او شریعت باندې صحیح ژوندۍ نه تیری بیا که دغه سره هر څومره جایدادونه وي کداغي سره هر څومره کثرت د مالی کداغي سره هر څومره عزتونه زموږ د عقیده د چې د الله تعالی د دربار سلیری انسانان نن خو زموږ دماغ خراب شوی زموږ په عقیده کې دا چې د چا سره ډېری پیسې دي د چا سره شي کوټې دي د چا سره شو موټران دي دا نو په معاشره کې د عزت مالک دی کچیر دا په معاشره کې د یو چا په دماغ کې د عزت مالک وبلل شي نو نعوذ بالله دا سړی په دماغ کې بدامي چې فرعون د موسی عليه السلام په مقابل کې ډېر د عزت مالک د فرعون سره داسې حکومت دی چې پر کره د مځکې حکومت دی هغه پر داسې سرو زرو باندې ناست دی چې سر در پای تخت د سرو زرو او لاسونه او بنگړي ټول بدن په سرو زرو کې غرق دی لیکن موسی عليه السلام یو لنګ لري بس باغی باندې صرف خپل عورت خوندې دی بس او چې کله خیرن سي نو لیری د کلی سه یو ځای ولاړ سي پرې چنه باندې پریولي هغه پر کاڼو ور کړی دی بربند او لڅور تناست
او چې کله هغه وچ سي نو دوباره بیا وتړي پر بدن باندې راس او د فرعون په مقابله کې ولاړ شي. نو فرعون همیشه دا شکوه لري چې زما دا حکومت دی، الیس لی ملک مصر، ما ته د مصر حکومت دی، وهذه الانهار تجري من تحتي، دا مې نیرونه دي، دا مې باغونه دي، دا مې جایدادونه او دا مې عسکرونه دي، لیکن مساسه لري چې د یو لنګ مالک دی او د زما په مقابل کې دریږي او د زما سره مقابله کوي او ما ته د خدای د نفي دعوی راکوي چې ته خدای دی. ما درته کثرت د مال او کثرت د حکومت او کثرت د راحت او کثرت د صحت دا د دې علامه ده چې دا سړی د عزت مالک دی، دا سړی د الله د قرب مالک دی، دا سړی د الله تعالی د نزدېکت مالک دی. بلکې د الله تعالی د قرب او د بعد معیار دا د الله تعالی پر شریعت باندې ټکول دي. چې کله مکه مکرمه کې څه زندگی تیره شوله نو عبدالمطلب ته په خوب کې دا راغله چې د مکې رب ستاسو قرباني غواړي. عبدالمطلب چې کله د خوب را پاسېدی نو اول ځل یې د قربانۍ په شکل باندې پسه حلال کړ. دویم ځل بیا هغه خوب کې هغه شکل ورته راښکاره سو نو هغه ورته وایي چې د مکې رب د دې څه زیاته قرباني غواړي. نو دویم ځل یې په قربانۍ کې اوښ حلال کړ. دریم ځل بیا په خوب کې ورته راغله نو دویم ځل یې غویې حلال کړی. دریم ځل چې کله د قربانۍ ندا ورباندې وسو نو د هغې په بدل کې اوښ حلال کړی. لیکن په دې باندې هغه منادي نه ګرځي نو هغې څلورم ځل ورته وایي چې الله تعالی د دې څه هم لویه قرباني غواړي چې د بچي قرباني ده لکه څنګه چې دې په خپل دور کې د دې نظر منلی دی. ځکه دې وخت کې د عبدالمطلب بچان 10 ته رسېدلي چې هغې کې مشهور زبیر و، په هغې کې حارث و، په هغې کې ابو طالب و، په هغې کې حمزه و، په هغې کې عباس او د عبدالمطلب اولاده ډېره زیاته راغله. عبدالمطلب چې کله را پورته سو نو سارے خپل بچانو خاندان سره راجمع کړه. ورته وایي چې ما خو د مکې د رب سره یو وعده او نظر کړی دی او زما څخه هغې د خپل نظر وفا غواړي او زما نظر د بچي د ذبح په شکل باندې دی چې د 10 زامنو کې به زه د مکې د رب پر نامه باندې یو ذبح کوم. آیا په ټولو بچانو کې کم بچی دی ذبح تیار نو دی کې په ټولو کې کشر عبدالله دی چې د عبدالمطلب د تندي څخه چې کوم نور د نبوت دی هغې الله تعالی د عبدالله تندي ته نقل کړی دی او عبدالله ته الله تعالی داسې منوره چهره ورکړې ده چې ټول خاندان د هغې د نور صفت کوي او ټول خاندان د هغې سره داسې محبت لري او ټول خاندان یو سات کوي د خپل سترګو څخه غایب نه دی رسېږي. عبدالله د ټولو څخه کشر بچی دی. نو چې کله ټولو بچانو ته وایي چې کم یو چاړه تفریح وځئ د هغې څه وروسته ټولو په سکوت کې دي لیکن عبدالله خپل پلار ته سر وښوراوی چې پلاره د مکې د رب د نظر د ایفا په خاطر باندې زه ستا چاړې تفریح وځم. چونکې عبدالله ټولو وروڼو ته ډېر محبوب و، عبدالله ټولو خوندو ته ډېر محبوب و، عبدالله ټولو امګانو ته ډېر محبوب و او عبدالله ټولو خاندانو کورنۍ ته ډېر محبوب و. نو عبدالمطلب چونکې آخرنی بچی دی نو هغې پر دې باندې زړه نسي کولی چې د عبدالله پر نامه پر غاړه چاړه راکش کړي. اخر ورته وایي چې بچی بس د دې دپاره به یو بل چل وکړم. هغه به دا وکړم چې د ټولو زامنو په مابین کې به قراندازي وکړم چې د کم یو فچه وختله کم یو په قراندازي کې نوم راپورته سو نو نن به د هغې د ذبحې والی چې کله د ټولو بچانو پر نامه باندې ذبح او قراندازي جوړه سوه د ذبح میدان دی نو په هغې قراندازي کې دوباره بیا د عبدالله نام وخته. نو عبدالمطلب په هغه ځای باندې عبدالله درې وزرې نیولی دی او رایه واستې او چاړه یې په لاس کې ده او عبدالله یې دې چړې ته پرېیستی چونکې به ورونو ته ډېر محبوب نو د ټولو څه مخکې عباس چونکې حمزه درته په عمر کې ورقریب نو حمزه ورباندې پرېوتی دوباره عباس دریم نمبر ابو طالب راغی چې کله سره پر ټالۍ باندې سولی
نو روایت کې راځي چې دی وخت کې چې دی عبد الله جن راولړی د چړې سره نو پر دې مخ د عبد الله څخه زخمونه رالو څخه خراش لکه په نوکارو باندې چې کی او در مرګ پورې د عبد الله په مخ کې هغه زخمونه شته چې کله پر دې باندې یو طرف ته د بل طرف سره مناقشه او اختلاف رااله نو عبد الله هغه ورونو په ډېر زور باندې دوباره د چړې سره چې کله د دوی په مابین کې جنجال جوړ شو نو بنو حزم قبیله رااله هغه چې کله د دې خبرې معلوماتو کې چې د عبد المطلب په کور کې څه پیښ او هغه چې کله د واقعي په صورت حال باندې ځان خبره کوي غره عبد الله ته مشوره ورکړه په عبد المطلب ته مشوره ورکړه چې عبد الله دغه سي مذهب وکوا کچیر عبد الله در چاړل لاندې پرې باسي دا غي د مور ټول ژوندۍ ور برباد کی ځکه چې د یو مور په سترګو کې خپل بچي ورته ذبح کیږي هغه مور هغه بچي ذات په چی کل برداشت ولای اخر ورته چې سو کوم د یو طریقه ورته جوړ کړه او دا یو ورکولی کا پراغي باندې یو نوم د عبد الله ولیکا او پر بل رکا باندې د لسو شانو مسل ولیکا کله هر یو نوم راوخته کله عبد الله نوم راوخته عبد الله ذبح کنه د عبد الله په بدل کې لسو شان ذبح د مکی د رب نظر او د مکی د رب سره چې د کوم وعده کړی د دغه به فوز عبد المطلب چې کله د لسو شانو قرا او فال د عبد الله سره واچوي چې راخیږي د عبد الله د نامو بجای د او شانو د نامو بجای د عبد الله نوم بیا راوخته اخر بنو حزم ورته چې د لسو پر ځای شل کا د شلو شانو سره چې د عبد الله فال واچوي دوباره د عبد الله اخر ورته د شلو بجای دیرش کا د دیرشو شانو سره د عبد الله نوم واچوي عبد الله نوم بیا راوخته پر دې شکل باندې زی چې کله د سلو شان پورې ورسېده نو یو طرف ته سلو شان دی بل طرف ته عبد الله دی چې کله د دې قراص سره واچو ورسوله او دا غي سورسته د سلو شان اخر بنو حزم قبیله دته د مشوره ورکړه چې بس سلو شان د عبد الله په پیډیا کې نو دورته ویل زما دې پرب د کعبه قسمی کزه اسی په اتفاقا یو خبره باندې عمل وکم چې ما د خپل کعبه د رب سره خپل نظر افا کړی نه دی نو درې ځله قرآن سره واچو دوباره بیا د سلو شانو د عبد الله نوم دیم ځل بیا د سلو شانو د عبد الله نوم دریم ځل بیا د سلو شان په ټول وارو کې د سلو شانو نوم راوخته او د عبد الله نوم پاتس نو عبد المطلب په دا ورځ باندې د عبد الله په فدیه کې سلو شان حلال امام زهری لیکي ډېر لوی سیرت نگار دی هغه لیکي چې سلو شان فدیه د یو چا دا پټول ادوارو کې دا صرف د عبد المطلب وضع کړه اصول چې هغه اولنې د دی واضح او چې د انسان په قتل کې وسلو شان بیا ورسته ټول قریش پر دی باندې اتفاق کوي او چې کله پیغمبر علیه السلام ته دا خبر را ورسېده چې د یو بنده دیت بسوي نو هغه ته د سید اول سو چې عبد المطلب خو استاد پلار پریت کې سلو شان شو پیغمبر علیه السلام پر دی باندې خبره قرار او د سلو شانو دیت روسه پورې د عبد الله په فدیه په وجه باندې دروسه روان دی مدینه منوره کې ورځ یو عربي راغی پیغمبر علیه السلام ته یا ابن الذبیحین اې د هغه دوه کسانو بچیا چې هغه دواړه ذبح دي او ذبیح الله دی پیغمبر علیه السلام په دې خل کې خندا پیدا شو نو صحابي مستنه څنګه چې د الله رسول د سوای حضرت انا ابن الذبیحین زیقینا د دوه کسانو زویم چې هغه دواړو باندې د ذبح واقعا راغلی دا یو د ذبح واقعا پر حضرت اسماعیل علیه السلام چې ذبیح الله نو دویمه د ذبح واقعا د پیغمبر علیه السلام په لار باندې راغلی د دې سورسته چې د عبد الله په تندې کې د نبوت نور ښکارو او يهود چونکی داغي په آسماني کتاب او په تورات کې په دې خبره باندې قولو چې داسې نوراني نبی برازي داغي د نبوت اثار به داغي په پلارو په نیکو په ټول خاندانو کې ښکارای نو يهودو به د عبد الله تلاش ډیر کاوه او د عبد الله سره به ډیر ګرځي د مکه مکرمه کې او یو ساتي به خپل سترګې د عبد الله د تدلیس نه اړولې او د يهودو زنانې په دې تلاش کې ولې
چې کاش د عبد الله سره زموږ نکاح وسی او د عبد الله هغه نور د نبوت چې د عبد الله او جسم ته الله ورکړی دی نو هغه زموږ طرف ته انتقال شي. عبد الله یو ځل د مکې مکرمې څخه ځي مدینې منورې ته لفلاره کې د یهودو پر یو قبیله رالی په هغې قبیله کې یو زنانه د فاطمه نو هغې چې کله د نور د نبوت محسوس کوي نو هغې دستي خپل ځان په نکاح ورته پیش کړي د نکاح پیغام چې زما سره نکاح وکړه نو دی ورته وایي چې زه د خپلو قریبانو د اجازته بغیر نکاح کولو ته تیاره نه یم. اخر هغه پر دې باندې ډېر اصرار کوي چې یو ځل زما سره صحبت او نزدېکت وکړه. د هغې مقصد دا و چې هغه نور د نبوت ما ته رانقل شي لیکن عبدالله د هغې څه انکار وکړي چې زه داسې عمل نه کوم چې د هغې په خاطر زما ټولو قریبانو ته ذلت او رسوایي. چې کله مدینې منورې ته رالی دې وخت کې د عبدالله عمر 18 کاله دی. د مدینه منورې په بنو زهره قبیله کې یو زنانه د هغې نوم آمینه چې هغې ته الله تعالی ډېر نیک حسن او ډېر نیک سیرت او ډېر نیک اخلاق او ډېره ښایسته او ډېره طاهره زندگی په نصیب ورکړې وله. نو د پلارو د ماماګانو د دې په مشوره باندې د عبدالله نکاح د آمینې سره وسو. څه زمانه مدینه منوره کې د خپل خسر په کور کې اوسېږي څه زمانه وروسته یې بله خپله زنانه را روانه که مکې ته را روانه چې کله پر هغه زنانه باندې رالی چې د هغې نوم فاطمه و چې هغې د ده څه د نکاح مطالبه وکړه نو هغې چې کله د ده تندي ته وکتل د ده په تندي کې هغه نور د نبوت نه و د تندي څخه هغه نور د نبوت د حضرت آمینې مبارکې طرف ته نقل شوی نو هغې بیا د ده په نکاح کې څه رغبت نه کاوی او نه د ده نکاح ته څه تشویق کاوی په دې شکل د کور ته راغلی. نو دویم امتحان چې رالی په قریشو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قریب په قریبانو کې هغې د ده پر پلار باندې رالی چې عبدالله و پر هغې باندې د زیات امتحان څخه وروسته الله تعالی هغه انعام په نصیب ورکړي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوندې آخرنی نبي الله تعالی د ده په نسل کې راوستی. چې کله عبدالله دریم امتحان چې راتلی هغې پر حضرت آمینه مبارکه باندې رالی چې هغه هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ډېرو نزدیک قریبانو کې حضرت آمینه مبارکه چې کله د مدینې منورې څخه د خپل خاوند سره راله مکې مکرمې ته د خپل خاوند سره زندگی تېروي او چونکې د خپل واده ابتدایي ورځې دي او د دې د ځوانۍ عمر دی نو دې وخت کې یو زنانې ته ډېر تکلیف دی چې د خپل خاوند سره جلاس لیکن عبدالله د خپل اکا په مشوره باندې د عبدالمطلب په مشوره باندې هغې د شام یو قافلې ته د تجارت لپاره تیار شو او چونکې هغه ډېر اوږده سفرونه و چې د مکې څخه به شام ته ځي د شام څخه به مدینې ته راځي د مدینې سره به بیرته مکې ته راځي په دې کې به په میاشتو سفرونه لګېدل بلکې د دې رحلت الشتاء والصيف یو به د دوبي سفر و بس په شپږ میاشت کې به وکړي یو به د ژمي سفر چونکې دې سفر کې روانېږي نو هغه زنانه ته ډېره لویه پریشاني ده چې بچی هم نه لرم او بغیر د خاونده په دې کور کې ګزاره څنګه وکړم نو هغه زنانه ډېره پریشانه ده. عبدالله چې کله د خپلې زنانې پریشاني محسوسه کړه نو ورته وایي چې زنانې پریشاني مه کوه څه زمانه بعد به قافلې راځي څه زمانه بعد به پر تا د خوشحالۍ زمانه راځي او په قافلو کې به راځي او د قافلو د اوښانو به شرنګۍ چې کله د قافلو د اوښانو شرنګۍ سي نو ته به د نورو زنانو سره زما استقبال مخ ته راوځې او ما به دا رقم تحفې تاله راوړي او ما به ستا د خوشحالۍ هر څه بندوبست کړي. هغه زنانه چې کله په دې باندې راضي سوه نو د هغې څه وروسته عبدالله قافله کې رخصت سو. چې کله عبدالله شام ته ورسېدی شام کې څه زمانه تېره سوله د شام څخه وروسته عبدالله مدینې منورې ته راورسېدی چې کله مدینې منورې ته راورسېدی بنو نجار قبیلې ته رالی نو هغې کې عبدالله ډېر ناجوړ و په لاره کې او په دې وخت کې پر ده باندې ډېر ضعف او غالب دی. چې کله د قریشو قافله د مدینې منورې سره راځي مکې مکرمې ته نو عبدالله هغې د قافلې صفا ته سو د خپلې ناجوړۍ په خاطر باندې نو هغه زنانې ته چې کله
د قافلو د اوښانو د ژنګولو ژنګهار سو نو ټولې زنانې خپلو خاوندانو لور ووتلې. لیکن حضرت آمینه مبارکه چې کله راووتله هغه ورته د مایوسۍ په شکل خپل کور ته راغله، نو په هغې کې د دې خاوند و. عبدالمطلب ته چې کله معلومات د عبدالله د نه جوړی اوس، نو عبدالمطلب خپل بچی زبیر ورپسې واستاوی. چې کله زبیر مدینې منورې ته رارسي د عبدالله معلومات کوي، دې وخت کې عبدالله مدینه کې وفات شوی. نو هغې زنانه چې د پیغمبر علیه السلام مور وله، هغه هم د ډېرو امتحاناتو سره مخامخ شو. چونکې الله تعالی د نبوت د پیدایش د سلسلې اراده دې ته کړې ده، نو الله تعالی تکلیف ور باندې راولي. د تکلیفو په خاطر د دې استعداد پخوي، د هغې څه وروسته بیا دا د دې مستعده سي چې د یو برګزیده نبي د مور په شکل باندې. حضرت آمینه وایي چې زما زندګي مکه مکرمه کې ډېره سخته ده، نه زما سره نه زما خاوند سته، نه زما سره یو بچی سته، نه زما سره یو بل څه قریب سته. او دې زمانه کې زه د خپل بدن په حمل یوه ذره نه پوهېږم، او ما ته د خپل بدن چې زما په نس کې بچی دی د دې معلومات ډېر وروسته راته وسو. په دې خاطر چې د کومې زنانې په نس کې بچی راسي، نو هغې ته د دې حمل تکلیف وي، لیکن ما ته د خپل بچي یوه ذره تکلیف نشته. البته یو معلومات را سره کیږي، هغه په دې شکل باندې چې پر کومه مځکه باندې ګرځم، هغې مځکې کې ما ته حالات لږ بدل بدل معلوم شي. چې کله پر مځکه باندې روان یم، مخ ته د غرو علاقه د مکه مکرمه د کیکر او د ازغیو ونې دي، نو هوا راځي دا ونې ټولې ما ته پرې باس. زه داسې محسوسوم لکه دا ونې چې ما ته سجده کوي. او چې کله د زمزم څاه ته د اوبو راکښلو دپاره راسم، نو نورې زنانې د اوبو ته باټلي ورشوه کوي او په رسۍ باندې راکړ، لیکن هغه اوبه په جوش کې راسي د دې غاړې ته راورسېږي، زه په لاس والې باټلي زنده کوم. او چې کله زه باټلي راډکه کړم، نو هغه اوبه ورته کښته شي. آخر تر دې حده پورې دا زما دپاره اوبه راپورته کول دونه مشهوره سو چې باره د مکې زنانې چې کله زمزم ته ورځي، نو ما در لاس نیسي او ما هلته دروي، وایي ته به نه راسځې. چې کله زه ولاړه یم، نو اوبه د دې پر سر باندې ولاړې، د څا پر خوله باندې ولاړې. چې کله دوی خپل لوښ ډکوي، د هغې څه وروسته بیا ما ته اجازه راکوي. دا حالاتو باندې هم زه نه پوهېږم، ما ته دا حالات هم څه بدل معلومېږي. او چې پر کومه ګرمي کې روان یم، نو په اسمان کې وریځ راسره ځي او زما پر دې سر باندې سایه کوي د څوک پورې چې زه سایې ته رسېږم. او دې وخت کې ما ته یو خوب راغلی. په خوب کې یو څوک دا راته وایي چې ته به د نبي آخر الزمان والده او مور ګرځې. دا وایي د دې څه وروسته بیا ما ته دا معلومات وسو چې زما په نس کې بچی. او یهودو چې چونکې په تورات کې دا نښانه ښکاروله چې کوم وخت د دې بچي د مور په رحم کې راسي او د ولادت شپې رانږدې سي، نو پر اسمان به یو سور ستوری ځلیږي. حضرت آمینه مبارکه وایي دې وخت کې چې زما د بچي د پیدایش زمانه را قریبه کېږي، نو اسمان باندې سور ستوری ښکاره دی. او په یهودو کې ډېر غم دی، په یهودو کې ډېره غلغله ده، ځکه تر دې وخته پورې په یهودو کې نبوت را روان او دوی په دې تلاش کې دي چې دا بچی به د چا په کور کې پیدا کېږي. ځکه دوی ته د اسمان د سره ستوري سره دا درک لګېدی چې پر اسمان باندې سور ستوری راښکاره سو. دا د هغې نبي آخر الزمان د ولادت وخت. هغه خلک یهود د ټولې مکې په کوڅو کې ګرځي او خپلې زنانې په دې کورو باندې لګوي چې تاسو ګورئ د چا په کور کې د زنانې حمل او بچی. دا وایي چې یوه ورځ یو ولدي زنانه راله چې کله یې زما حالت ولیدی او زما په تندي کې هغه نور نبوت محسوساوی، نو هغې چې ورووته دې خپلو خلکو ته یا بني اسرائیل قد خرجتم منکم النبوه یا ابن اسحاق، ای د اسحاق اولادې ستاسو څه نبوت رخصتېږي، ورحتم بها یا قریش، ای قریشیانو نبوت دننه ثبات ستاسو په نصیب کېږي. حضرت آمینه مبارکه وایي چې کله زما کور کې د ولادت وخت را ورسېدی د بچي، نو زه په یو خونه کې یم او دې خونه کې که زه ګورم
نو د اسمان ته یو دم په اسمان کې یو خوفناک غږ پیدا شو چې د هغې په خاطر باندې پر ما باندې ډېر خوف او بیره راغله. د خوف او بیرې څه وروسته زه په بیهوشي شکل کې راغلی یم. ما ته یو لوټه د یو مسخورې غوندې پیاله غوندې شیدې پیښ شوې، نو هغه شیدې ما غړپ کې د هغې سره زما خوف او بیره مکمل ختم شو. چې ما کله اسمان ته وکتل، د دې اسمان ټولې دروازې خلاصې دي او د اسمانه څخه د زنځیر د کړۍ په شکل باندې یو ښایسته شکل انسانان راشول کېږي او د ټولو په لاسو کې ګډوي او په دې وخت کې یو درې نوره راشوه سو. هغه یو مکه مکرمه باندې ودرېدی او یو مدینې منورې ته ولاړ، یو زما د حجرې پر سر باندې ودرېدی. او دا حالات سره زه ګورم او دا حالات مشاهده کوم. علماء لیکلي دي چې کوم درب په اسمان کې اوس نو الله تعالی د پیغمبر د پیدایش په وخت کې ملایکې راشوه کوي، په دې خاطر باندې هغه د اسمان د دروازو شو. او چې کله د دې په زړه کې خوف او بیره رااله، نو الله تعالی د ملایکو په ذریعه باندې د سلسبیل یا د رحیق یا د حوض کوثر اوبه راورسولې. او چې کومه لړۍ د انسانانو د اسمانه سره شروع کېږي، هغه آسماني ملایکې دي چې د پیغمبر د حفاظت لپاره راځي او د هغې په لاسو کې ګډوي دي، د هغې سره د حوض کوثر یا د زمزم اوبه ورسره دي چې هغې د پیغمبر علیه السلام ته په دې باندې غسل ورکوي. او چې کوم نور ښکاره دی، نو هغه د پیغمبر علیه السلام دین دی چې هغه دین زما د خونې څخه پیدا کېږي، بیا به مکې ته ځي، د مکې څخه به مدینې ته ځي، بیا به د عایشې مبارکې په حجره کې ښخېږي. دا مبارک وایي فلما فصلت مني، چې کله هغه بچی زما څخه جلاس او ما دې بچي ته سر راپورته کړی، فاذا رفعت الیه رأسی، چې ما سر ته راپورته کړی لانظر الیه، چې د خپل بچي ته وګورم. چې زه ورته ګورم فاذا هو ساجد، دی په دې وخت کې پر سجده پروت دی او د سجدې څخه وروسته یې سر راپورته کړی، فاذا هو یقول بلسان فصیح لا اله الا الله محمد رسول الله. د هغې څخه وروسته یې دې ګوته اسمان ته ونیوله او په ډېر صفا ژبه باندې دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دنیا کې یو خدای دی او محمد به د هغې نه دی راسي. پیغمبر علیه السلام علماء لیکلي دي چې د ټولو څخه اولنی ذکر چې پیغمبر علیه السلام کړی دی هغه د لا اله الا الله ذکر دی او د زندګۍ اخرنی کلام هم د پیغمبر علیه السلام د لا اله الا الله ذکر دی. چې کله وفات کېږي دا وایي لا اله الا الله اللهم برفیق الاعلى، خپل اعلی رفیق ته رخصتېږم. دا د پیغمبر اخرنی کلام دی. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي افضل ذکر لا اله الا الله، دنیا کې بهترین ذکر هغه د لا اله الا الله په شکل دی. چې دنیا کې پیغمبر علیه السلام وجود ته راغلی، اول ذکر هم دا اوسو چې پیغمبر علیه السلام کومه دنیا سره رخصتېږي او دې وخت کې کائناتو کې عجیب انقلابات دي. حضرت آمینه وایي چې ستوري راځي زما پر دې حجره باندې حملې کوي او زما د حجره کې په دې شپه باندې چې بچی پیدا کېږي دومره تیل نشته چې زه څراغ ورباندې بل کړم، نو زما حجره کې تیاریکه ده. لیکن چې کله بچی زما د بدن څخه جلا سو، په داسې شکل باندې نور دی چې زما حجره سر د رفایت د نور ډکه ده او یو څه مرغان رالو، هغې دا زما حجره په وزرو کې پټه کړه او د عثمان ابن العاص مور هغې دې وخت کې دایي په شکل باندې ورته راله. هغې وایي چې زه ګورم دې وخت کې یو څه ستوري دي هغه په دې حجره باندې داسې حملې وایي چې زما سره دا بیره راسره ده چې اوس پر حجره باندې رایلس. علماء لیکلي دي چې هغه نور هم د هغې ملایکو د مخانو چې پیغمبر علیه السلام پیدا سو د دې حجره د ملایکو ډکه وه او نور ملایکې وي چې هغې په وزرو کې د حجره مبارکه نیولې وه چې د شیطانانو د جناتو څخه محفوظه کړي او نور ملائکې د ستورو په شکل هغې پر دې حجره باندې پیره کوله چې داسې نه وي چې دې نبي ته د جناتو د شیطانانو اثر ونه رسېږي. د کسرا بادشاه په ماڼۍ کې زلزله راغله، د هغې 14 خښتې رایلسوې دې شپه. د فارس د بادشاهانو د 1500 کاله څخه د 1.5 کاله څخه د دوی آتشکده بله چې دوی به د اور عبادت کوي. په دې 1500 کاله کې داسې ګړی نه راغلی چې هغه مړ دې شپه باندې یو ډول او
دنیا کې عجیب انقلابات راځي. کسرا بادشاہ یو خوب ویني چې عربي آسان رالو او فارسی آسان په مخه واخستو او د دې ټول علاقه یې وایسته. دستي یو معبر راوسته وای چې ماته د خوب تعبیر راکړه. هغه بیا ورته وای چې قد خرجتم منکم النبوة، نبوت تر سولاړ. لیکن هغه ورته وای چې دا به کله وځي، زما حکومت به کله ختمیږي او د هغې نبوت استیلا او غلبه به پر دې مځکه کله راځي. نو دی ورته وایي، هغه معبر ورته وایي چې ستا په نسل کې به 14 بادشاهان لا تېرېږي، د هغې څه وروسته به دا مځکه د هغې نبي په لاس ورځي چې کوم نبي په دې شپه کې پیدا شوی. نو دی ډېر خوشحاله سو چې 14 بادشاهه ته به تېرېږي، دا خو ډېر اوږده زمانه ده. لیکن الله تعالی نظام داسې چابک وچلاوی چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې دستي د دې اخرنی بادشاه ختم سو. د حضرت عثمان په دور کې د کسرا تختو بادشاهي ټوله د مسلمانانو په قبضه کې راغله. په یمن کې یو عامر نامي بت پرست دی، هغې ټوله شپه خپل بت ته ناست دی او ټوله شپه خپل آتشکده کې اور ورته بلوي او بت ته ناست دی، بت ته عبادت کوي. او دی وخت کې د هغې عمر 99 کاله ته رسېدلی دی چې کله د پیغمبر د فدایي شپه ده چې کومې رڼاګانې راځي، ملایکې په سیلو سیلو شکل اسمان ذکر ته راځي او کوم انوارات پر مځکه باندې راولي، نو د هغې یو څه درک، د هغې یو څه معلومات الله تعالی هغې پر دې عامر باندې خلاص. هغې چې ګوري د اسمانو دروازې خلاصې دي، رڼا ویني او یو حالاتو کې ډېر تغیرات او بدلونونه ویني. هغې ډېر په حیرت کې دی. که ګوري ټولې درختې پر سجدو پرتې دي چې ټوله حیوانان الله تعالی ورښکاره کړي او پر سجدو پراته دي او په ټولو کائناتو کې قسم تغیرات ویني. دی ډېر په تعجب کې دی. یو دم د دا بت داسې رایلس په دې آتشکده کې وموښتی. د هغې بت د خولې څه یو اواز وخاتی. هغه ورته یې وویلي د نبي المنتظر، هغه نبي پیدا سو چې د کوم نبي د ډېره وخته انتظار و. یخاطبه الحجر والمدر والشجر، د هغې سره به اوس درختې او ډبرې خبرې کوي. وشق له القمر، د هغې د تصدیق په خاطر به الله تعالی د اسمان سپوږمۍ سره دوه ځایه کوي. دی ډېر حیران دی. هغه زنانې ته وایي ته دا آواز اورې؟ هغه ورته وایي زه اورم. هغه دستي ورته وایي ته پوښتنه چې وکړه چې دا نبي به چیرې پیدا کېږي، څه نوم به یې؟ دی بیا ورته وایي ما اسمه وما مولده، د دې به څه نوم یې چیرې به پیدا کېږي؟ هغه ورته وایي مولده بمکه و اسمه محمد، پیدایش ځای به مکی او نوم به محمد. د هغې یو بچی دی د ډېره وخته په زیرخانه او په لاندې طرف کې پروت دی، هغې د پالش په مرض دی. هغې هم لاس پورته کوي چې یا الله که به چیرې په دې نور کې یو څه برکت دی، زما بیماري ختمه کړي. نو هغې دستي چې سهار راکښېني هغه بیماري یې دستي ختمېږي. نو عامر خپل بت خپل آتشکده یې بنده کړه او بت یې په هغه کې کلف کړ او خپلې زنانې بچي ته وایي چې در څو پورې د دې نبي دیدار نه یې کړی، په خدای قسم در هغې وخته به یو ساعت کې ارام وکړه. نو د مکې مکرمې په طرف باندې را روان سو. 15 ورځې کې 18 ورځې کې 20 ورځې سفر سه وروسته مکې مکرمې ته راغله او ډېره زمانه یې مکه مکرمه کې تېره کړله. تلاش کوي چې دا بچی د چا پیدا سوی دی. د ډېرې زمانې وروسته بره معلومات ورته وسوي چې د عبدالمطلب په کور کې لمسی پیدا سوی دی. نو رالی د عبدالمطلب پر دروازه باندې د یو فقیر او د یو سائل په شکل باندې یو ناره او ندا اواز کوي چې ستاسو دربار ته یو سائل د ډېره ځای راغلی دی، تاسو په هغې سائل باندې د خپل بچي یو ځل دیدار وکړئ. عبدالمطلب چونکې هغه سړی ناولده وبالی، بری پر دې لاسو باندې پیغمبر علیه السلام ورته راخستی د کشمش بچی. هغې چې کله د پیغمبر علیه السلام تندي او نور نبوت ته وکتل، نو هغې د پیغمبر علیه السلام په پښو پورې وموښتل او چې کله یې پیغمبر علیه السلام مچ کړ او پیغمبر علیه السلام یې په سینه پورې ونیوی، نو د هغې څه وروسته یې دستي د شهادت کلمه وویله او پر هغه ځای باندې هغه سړی د ډېرې عشق څخه وفات سو. زموږ امت کې علما لیکي چې زموږ د دې امت اولنی شهید هغه سړی و چې عامر او بت پرسته غونډه. نو دې شکل باندې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته مدینه کې وجود وله ورکړي چې څه زمانه مدینه کې تېره سو. بیا د طائف د بنو سعد قبیله
حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها راضي بیا به هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پرورش. نو مقصود مې دا و چې دې میاشت کې که نور هیڅ نه وي، صرف چې الله تعالی د پیغمبر وجود مسعود د دنیا کې پیدا کوي، د هغې دپاره انتخاب د دې میاشتې وکړي. نو دا د دې میاشتې د ټولو میاشتو په فضیلتو کې د دې میاشت لپاره ډېر لوی فضیلت دی. الله تعالی دې مې د دې د برکتو څخه نه محرومه کوي. الله تعالی دې مې د دې د فضیلتو څخه بې نصیبه نه ګرځي. الله تعالی دې میاشتې کې د بهترینو عباداتو توفیق راکړي. الله دې رسول ګرانو اورېدونکو، زموږ د یوټیوب چینل د IIPV په نامه سره دی، درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ. الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي. امین.